چې په دې اخیره عشره کې لیلة القدر دی، او لیلة القدر د زرو میاشتو نه بهتره شپه ده، خیر من الف شهر. یو ځل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بنی اسرائیل او د مخکنو قومونو د عبادت گزارو ذکر صحابه ته وکړ. خصوصا یو حدیث کې راځي د یو څلورو پیغمبرانو ذکر وکړ. یو د حضرت ایوب علیه السلام، د حضرت زکریا علیه السلام، د حضرت حزقیل علیه السلام او د حضرت یوشع علیه السلام. د دې څلورو پیغمبرانو ذکر وکړ چې دوی اتیا کاله د الله په عبادت کې تیر کړي. صحابه کرام د عبادت شوقیان خلکو، په عبادت کې به حرص کو. هغوی چې دا خبره واورېده نو ډیر زیات خفه شو، چې زمون خو عمرونه کم دي. ځکه پیغمبر علیه السلام فرمای زما د امت عمر به څومره د شپېتو نه او یو در منځ کې، بس دغه زمونږ عمرونه دي. ډیر که یو سړی نن سبا داسې خاص یو کس وي چې هغه د اویا اتیاو نه واوړي، ګینې دغسې څوک نشته. نو صحابه په دې باندې خفه شو چې وګوره مخکې قومونه به دومره ډیر عبادت کو او مونږ همدغه ځکه څه عمر خو په الکانه کې تیر شي، په نابالغوالي کې تیر شي. او صحابه خو داسې وو چې نوي مسلمان شوي وو، اکثر عمر چې دی نو هغه په کفر کې تیر شوی. نو هغوی خفه شو. نو الله پاک دا آیات دا صورت نازل که انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر. الله فرمای چې دې میاشت کې یو شپه ده او هغه لیلة القدر او د هغې د زرو میاشتو نه زیات ثواب دی. غرض دا دی که تاسو دې شپه کې عبادت وکړئ نو داسې به شي لکه تاسو چې زر کاله عبادت کړي. نو دا ډېر زیات زر میاشتې تاسو عبادت کړي. نو صحابه بیا په دې باندې ډېر زیات خوشحاله شو. او داسې خلک نیکان صالحان تیر شوي دي. پیغمبر علیه السلام ذکر خو که کونو اخود او عبادت گزار، صحابه کرام خو عبادت گزار. خو رستو بندگانو کې د پیغمبر علیه السلام په امتیانو کې رستو زمانه کې داسې خلق تیر شوي دي ډېر زیات عبادت پې کو. یوه زنانه تیره شوې ده بوډۍ ضعیفه رابعه عدویه، هغې به په ورځ او شپه کې په یو شوه روز کې 1000 رکعاته نفل کول. او دا 1000 رکعاته نفل د دې دپاره نه کوم چې ماله پې الله ثواب راکړي. ثواب خو که راکوي رادي کې، که نه راکوي نه راکوي. خو دا زه د ثواب په نیت نه کوم، دا زه صرف د دې نیت باندې کوم چې د قیامت په ورځ پیغمبر علیه السلام په نورو امتونو باندې فخر وکړي چې زما د امت یو بوډۍ وګوره هغې هم 1000 رکعاته نفل کوم، چې د پیغمبر علیه السلام سترګې اوچتې شي. صرف د دې دپاره کوم. دا نه زیات عبادت. یو سړی و کتابونو لیکلي، هغه د رمضان میاشت راغله نو د ځان دپاره د کور دپاره یو خادمه چې یاره مونږ له دا پخلی مخلی کوي، د کور خدمت کوي، پخوا به دا وینځې خرڅېدې په بازار کې، نو لاړه یو وینځه یې واغېسته. هغه داسې د رنګه توره او ډېره کمزورې د غمونو پریشانو والي کور ته یې راوسته. د ورځې چې کوم کارونه او معمولات و هغه یې وکړل او د شپې به عبادت ته ودرېده. همدغه سړی دا ذکر کوي وایي د شپې ودرېده عبادت ته. نو وایي سوره بقره یې شروع کړه.
نو سوره بقره ختمه کړه ولاړه او سوره بقره ختمه کړه خو 2.5 سپارې شوې. وای زمونږ دا خیالو چې دا به اوس رکوع لاړ شي او به رکوع وکړي. وای ورپسې سوره نساء مو وي، دا سوره مائده مو وي، آل عمران دی ورپسې سوره آل عمران مو پسې وي. وای بیا رکعت وک بل رکعت ته پاسې ده. وای مونږ وی چې دا بستړي وي اوس په چې دی نو مختصر شانتي رکعت کوي. وای بیا ورپسې سوره نساء شروع هغه وای دا سره روانه و روانه و روانه و سوره ابراهیم ته ورسېده 12 سپارې دا هغه شو ویلې پکې. نو سوره ابراهیم کې یو آیات ته ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه. د جهنم ذکر راځي چې جهنميانو بداسي خوراک او جهنم کې بداسي وداسي. وای چې دی آیاتونو تر ورسېده نو را پرې وته بهوش شو. نو وای مونږ ورمنډه کړې، مونږ ټول کور والا وته قتل چې دا سکی. نو وای چې بهوش شو نو مونږ ورمنډه کړې چې قتل وای خزول را خزول. مونږ وای چې هوش کې براشي وای هغه وفات شوی. داسې زنانه چې ټول ورځ خدمت مو کی کمزوري هغه به د الله داسې عبادت کو او بیا پزړه کې داسې یاره چې د جهنم ذکر وشو لا سیور. اویس قرنی یو نیک بزرگ تیر شوی دی. اویس قرنی هغه به فرمایل رحمه الله وی انسان اشرف المخلوقات دی، فرشتي اشرف المخلوقات نه دي. فرشتي خدا الله عبادت کوي 24 غنټې لګیا دي. وی په ووم اسمان کې فرشتي دي په سجده کې دي او وی د قیامت په ورځ چې کله قیامت راشي نو هغه به راپاسي او आवाज به وکړي چې ما عبدناک حق عبادتک، یا الله مستاد شان لایق عبادت نه کړې. ټول عمر په سجده کې تیر شو خدا شان لایق عبادت مو نه کړې. نو فرشتي هغوی خو شپه ورځ لګیا دي د الله عبادت کوي. او انسان چې اشرف المخلوقات دی بیغمه د شپې خوبونه کوي. ځان ته خو اشرف المخلوقات وایو چې یاره مونږ د فرشتو نه اشرف مخلوق یو. نه چې هغه غیر معتبر او هغه مخلوق ته کمزوري هغه چې دی نو شپې او د ورځې عبادت کوي او اشرف المخلوقات پروت خپل خوبونه کوي. دا خلق ډیر عبادت گزار پرهیزګار دي، شپه ورځ به د الله عبادت کو. سعید ابن المسیب رحمه الله متعلق راځي 50 کاله د ماسختن په اوداس باندې د سار موز. دغه خبره د حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله متعلق راځي داسې تقریبا 40 تابعین داسې دي چې هغوی د ماسختن په اوداس باندې د سار موز کړي. داسې تقوا دار پرهیزګار خلق شپه ورځ به د الله عبادت کو. مونږه کمزوري او اخیری امت ډیر زیات کمزوري. نو الله پاک د ليله القدر شپه زمونږ د پاره منتخب کړه چې زه تاسو خو نور عبادت نشئ کولی، خوبونه کوي، کمزوري دا یو شپه خو عبادت وکړه. کدا یو شپه تاسو عبادت وکړو نو په دې یو شپه کې به تاسو ته د زرو میاشتو د عبادت ثواب الله درکړي. اوس د هغې د تلاش دپاره پیغمبر علیه الصلاة والسلام ټول رمضان به اعتکاف کو. په جومات کې یو بس معتکف چې یاره دا یوه شپه د اعتکاف مقصد هغه د لیلة القدر تلاش دی چې مونږه لیلة القدر کې عبادت وکړو. لیدل نه ښه په لیدلو راځم اوس خو عبادت پکې وکړو. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام به دا لومبۍ 10 ورځې عبادت کې تیرې کړې، اعتکاف په وکړو. بیا به 2 عشره کې اعتکاف وکړو، بیا به اخري عشره کې اعتکاف وکړو او تلاش د ليله القدر به کو چې دا به کله د ليله القدر به کله چې زه د امت تاغیغه تعین کوم چې یاره دا شپه ده یا دا 15مه ده یا 20مه ده یا 30مه ده یا 10مه ده خو چې دا وته زه اوخیم د امت ته اسانه شي. خدا الله پاک حکمتونه په هر کار کې الله د دا شپه زمونږ نه پټه کړه او غرض د الله دا دی، مقصد دا دی چې یاره
دا امت یو شپې ته عبادت خاص نه کی د ټولو شپو کې عبادت وکړي څه ناڅه عبادت وکړي چې دی نو الله به وله هغه اجر او ثواب ورکړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام اخیری کال چې و د وفات په هغې کال باندې پیغمبر علیه السلام 20 ورځې اعتکاف کړی دی 2 عشرو کې کړی دی. نور معمول به د لسو کله به ټوله میاشت هم کو خدا د چې معمول هغه د لسو شپو او امت ته امدا ویلی دي وای تاسو د اخیری لسو کې ليله القدر تلاش